تاسو د ABCD مستطیل د وضعیه کمیاتو په مستوي کې رسموي. لاندې درې د مستطیل راسونه دي. A 2,1 دی، B 5,1 دی او C 5,6 دی. د D راس قائم مختصات څه شی دي؟ نو موږ راځو لومړی دغه نقطې په د وضعیه کمیاتو مستوي کې رسمو. اول به زه راشمه د وضعیه کمیاتو مستوي به جوړه کړمه. دې ځای نه راځو، دې ځای نه دې سره پورې او بیا له دې ځای نه دې ځای پورې داسې X محور شو او په دې باندې زه لیکم دا د Y محور دی، دې باندې زه لیکم چې دا د X محور دی. راځو ګورو چې په X کې ټول نه لوی قیمت څو دی؟ 2 5 5. نو X کې 5 قیمت دی، زه 5 پورې دلته شمېر لیکم 1 2 3 4 5 او Y کې څو دی؟ Y کې دی 6 ټول نه لوی قیمت دی، نو لیکو چې 1 2 3 4 5 او دای 6. دا چې دا ټول قیمتونه مثبت و، ځکه موږ یوازې همدا یوه ربع دلته رسم کړه. اوس راځو دغه نقطې دې کې ښیو. ټول نه مخکې راځو د A نقطې ته. A نقطې کوردینات د X 2 دی او Y 1 دی، نو X 2 Y 1 دا به شي 2 دلته 1 دلته. دې ځای کې راځي د A ټکی یا د A نقطه. بیا راځو د B نقطې ته یا د B راس ته. B X 5 دی Y 1 دی، نو دا به شي X 5 او Y 1. دا به شاوخوا دې ځای کې راشي. د C ټکی 5 X دی او Y 6 دی، نو 5 دلته شو او 6 دلته، دواړه به راشي شاوخوا دې ځای کې. دې دپاره مونږ دې ځای کې د C ټکی رسم کړه. نو دا درې نقطې مونږ رسم کړې. اوس مونږ ته وایي چې د D راس قائم مختصات به څو وي؟ دا چې مونږ ته ویلي چې دا یو مستطیل شکل دی، نو دا زولې به څلور واړه 2 په 2 یو بل سره موازي وي. نو د D راس به دې ځای کې راځي تر څو دا زوله دې سره موازي شي او دا زوله دې سره موازي شي. نو دلته به ولیکو چې دا 2 شو، دا د D نقطې X به 2 شي دې ځای پورې او Y به یې څو وي؟ Y به 6 وي دې ځای پورې تر څو دې سره یو خط کې راشي. نو دا ټکی راغی دلته د D نقطه شوه. نو مونږ وایو چې D څو ده؟ 2,6. دا د D نقطه شوه 2,6. اوس کولی شو مونږ دغه خطونه یو بل سره وصل کړو. وضو دې نه به دا شکل، دا خط به دلته راشي، دا به دلته راشي، دا به دلته راشي او پای کې دا وروستی دلته. دې سره زمونږ مستطیل رسم شو.